سلام ملګرو، راځي چې نن د هپ د بدلولو جراحي لپاره د مخکینی برخې په پرتله د شاتي برخې طریقې په اړه وګورو. دا یو ډیره د باعث وړ موضوع ده ځکه چې دا هغه طریقه ده چې ستاسو جراح به یې د جراحۍ په جریان کې ستاسو د کولمو بند ته د رسیدو لپاره کاوري. په نورمال ډول دواړه طریقې خپلې ګټې او زیانونه لري او دا ستاسو د جراح په روزنه او د هغه په انتخاب پورې اړه لري چې هغه په کوم ډول طریقې کې آرام دي. خو راځئ چې د دواړو ګټې او زیانونه په اړه بحث وکړو. په عمومي ډول مخکینی طریقه د کولمو له مخه څخه ترسره کیږي او شاته طریقه د کولمو له شا څخه ترسره کیږي. په ټوله کې جراحي به هماغسې وي، د امپلانټ ځای پر ځای کول به هم غسې وي. یوازې دا مختلفې لارې دي چې ستاسو د کولمو بند ته ورسیږي. مهرباني کوئ یادونه کوئ چې کومه یوه غوره ده. په هاړۍ روښانه توافق نشته، خو دواړو سره خپلې ګټې او زیانونه تړلي دي. نو کله چې موږ د شاته طریقه یادو، مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې دا د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کارېدونکې طریقه ده. ګټې یې دا دي چې تاسو ته د ټولو کولمو بند ښې ښکارهوالي درکوي، نو دا د لید ساحه ډېره ښه کوي. ستاسو د امپلانټونو د سم ځای پر ځای کولو لپاره دا اسانه ده. په اصل کې که تاسو ښه لید ولرئ نو امپلانټونه به په ښه موقعیت کې ځای پر ځای کړئ، نو د دې طریقې سره د امپلانټونو د غلط ځای پر ځای کېدو چانسونه کم دي. درېیمه دا چې د طریقه د بیا جراحي یا پیچلو قضیو لپاره ډېر ښې ده ځکه چې تاسو ته ښې ښکارهوالي پکار وي کله چې تاسو بیا جراحي یا د لومړي ځل لپاره د پیچلۍ ستونزې سره مخ یاست. د شته طریقې بدی خوی دا دی چې د بند د وتلو کچا پکې د مخامخ طریقې په پرتله یو څه زیاده ده. همداراز محدودیتونه لکه ژور کېږدل، په څنګ کې ناستل یا پښه تاول لږ تر لږه د څو اوینو لپاره موږ ناروغانو ته مشورې ورکو چې دا کارونه ونه کړئ ځکه چې د شاتې طریقې سره د بند د وتلو چانسونه زیات دي که تاسو دا کارونه وکړئ. خو مهرباني کوه دا په یاد ولرئ چې شاته طریقه په ټولو نړیاړو کې کاریږي. دا تر ټولو عامه طریقه ده او که جراح تجربه لرونکي او ماهر وي پالي هم ډېر شی وي. اوس چې کله موږ د مخامخ طریقې پر خبرې کوو، دا تقریبا هغه څه دي چې موږ یې د عضلو ساتلو تخنیک بولو او د مفصل مخې ته یې عملیات کیږي. دلته موږ عضلې یوازې جلا کوو، نه یې پرې کوو، نو د لومړني رغېدو بهیر چټک وي، د دې له امله درد کم وي او په ډېری مواردو کې د روغتون پاتې کېدل هم د شاتې طریقې په پرتله لږ وي. همداراز پکې د بند د وتلو خطر هم طبیعي ډول کم وي. نو د دې له امله احتیاطي تدابیر لکه د ټیټ چوکۍ کارول یا پر ځمکه کې ناستل یا پیهې سره تاول هم لږ اړتیا لري. خو ځینې نیمګړتیاوې هم لري ځکه چې دا تخنیکي لحاظه یو څه ستونزمنه پروسې ده. دا ځانګړو وسایلو ته اړتیا لري. دا د ډیر چاغو ناروغانو یا هغو کسانو لپاره چې د مفصل جوړښت یې پیچلي وي مناسب نه دي او پکې د لنډمالې بې حسي چانس هم زیات وي ځکه چې اعصاب غځېږي یا دا لاره د شاته طریقې په پرتله شریان ته نږدې ده. نو په عمومي ډول دواړه طریقې ښې دي. دا ستاسې د جراح د روزنې او مهارت پورې اړه لري چې کومه طریقه د جراحي په مهال کاروي. تر هغه چې د مفصل بې ځایه کېدل نه وي نو تقریبا توپیر نه لري چې تګ، زینېختل یا خپلې نورې عادي چارې لکه کړېدل، زنګونه تاول، پر ځمکه کېناستل، موټر چلول، بایسکل چلول یا لامبو وهل بیرته پیل کړئ. نو دواړه طریقې ښې وي. په شاخوا طریقې کې دا هغه حالتونو کې ښې ده چیرته چې اناتومي پیچله وي او موږ ښې لید ته اړتیا لرو. مخکینی طریقه چټک رغېدل او د ضایع کېدو کچه کمه لري. نو دا انتخابونه له خپل جراح سره باس کړئ، خو په پای کې پرېږدئ چې انتخاب خپله هغه وکړي ځکه جراحي هماغه کوي او که په ځانګړې طریقه کې روزل شوې وي نو هماغه طریقه به تاسې ته تر ټولو ښې نتیجه درکړي. مننه.